السلام علیکم دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ د کرکټ په ډګر کې د هند ډیپلوماسۍ ته وګورئ. د 2023م کال نړیوال جام د هند په کوربتوب ترسره کیږي. هند د راتلونکي نړیوال جام لپاره سرسخت سیالانو ماتولو لپاره عجیبه سیاست په کار اچولی دی. انګلینډ چې د کرکټ تاریخ کوونکی دی، نو تیر 500 ورځې نړیوال جام اتلولي یې هم وګټله. هند وروسته خپله لوبه په هند لوبغالي کې پلان کړله او غواړي چې خپل رقیب ته په خپلو رو توپ اچوونکو ماته ورکړي. او بل سرسخت رقیب استرالیا سره یې په لکنو کې لوبه نیولې ده چې په همدې چیپیک په څېر لوبغاړي کې به د رو سپین توپ اچوونکو لپاره ډېر جوړ دی او استرالیا په کرکټ کې د جامونو ګټلو ریکارډ هم لري. خو او بل ګاونډی رقیب لپاره عجیبه غریب پلان جوړ کړی دی. په همدغه چینی چیپیک لوبغاړي کې به ورته د افغانستان پر وړاندې لوبې غوره کړي. خو پاکستان بیا له وسه زارۍ شروع کړې دي چې د افغانستان سره لوبه د بنګلور ته انتقال سي. خو هند بیا دا خبر رد کړی دی چې افغانستان سره ښه رو توپ اچوونکي سته، د نړۍ هر ټیم ته ماته ورکولی سي. کنې نو هند ولې د افغانستان سره په دغه لوبغاړي کې لوبه نه کوي؟ که مو چیرې دغه ویډیو خوښ شوې ده، په چینل کې نوي یاست نو حتما زموږ چینل هم در سره سبسکرایب